څو ورځې کېږي یو عجیبه غوندې درد لرمه څو ورځې کېږي یو عجیبه غوندې درد لرمه ذهن مې ګډ وډ دی ډوډۍ په زوره خورم خو نه تېرېږي ډوډۍ په زوره خورم خو نه تېرېږي د مني دغه رومانتیکه فضا بیخي بې کیفه ښکاري لوست ته مې زړه نه کېږي دفتر کې کار هم په شوق نه کومه او زما د ژوند ملکې پوهېږي ولې داسې شوی یم له هغې ورځې چې خبر یم ناروغه یې ته زما د ژوند ملکې پوهېږي ولې داسې شوی یم له هغې ورځې چې خبر شوم ناروغه یې ته د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو او معززو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ستړي مه شئ الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ زموږ په ښکلي هېواد کې ستاسو پر شونډو باندې مسکاوې خورې وي قدرمنو لیدونکو د ادب زار خپرونې ته مو زه ظاهر څراغ هرکلی کوم هیله لرم چې د خپرونې تر پای شېبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ لیدونکو خپرونه کې راسره ځوان تکړه لیکوال او ژباړن محمد عزیز پردېس صاحب مېلمه دی پردېس صاحب ستړی مه شئ ادب زار خپرونې ته ښه راغلاست مننه کور ودان په لومړی کې د مشرانو جرګې ټلویزیون مشرتابه او په ځانګړي ډول ستاسو له خپرونې او له تاسو څخه مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه او وخت مو راکړی کور ودان ډېره زیاته مننه پردېس صاحب څنګه مو خوښه ده خپرونه به له دې ځای پیل کړو چې عزیز پردېس څوک دی مننه کور ودان په کال 1992 کې د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ خوږیاڼۍ کلي کې مې دې نړۍ ته سترګې وغړولې لومړنۍ منځنۍ زده کړې مې د کندوز ولایت په حضرت علي لیسه کې بشپړې کړي او ورپسې د کانکور آزادې پروسې له لارې د کندوز پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي پښتو څانګې ادبیاتو په برخه کې مې د لیسانس دوره بشپړه کړه له هغې سره جفت مو د ماسټرۍ د پیل لپاره هڅې وکړې او هڅې کوو خو له بده مرغه تر دې دمه نه یم توانېدلی خو هڅه کوم انشاءالله او دمګړی د چاپېریال ساتنې ملي ادارې د اطلاعاتو او ارتباطاتو عامه اړیکو ریاست په چوکاټ کې د آنلاین نشراتو برخې کې کار کوو ډېره زیاته مننه پردېس صاحب لیکوالي کوئ ژباړه کوئ پښتو ژبې ته کتابونه را ژباړئ لیکوالي د ټولنې اړتیاوې نه او که خپل ذوق مو دی ولا پوښتنه مو جالبه ده جالبه ځکه چې کیدای شي که ووایو په 50 سلنه دواړه اړخونه رانغاړي نو ذوق هم دی ځکه چې له ماشومتوبه مو ذوق درلوده او هیله مو درلودله چې څنګه وشو کولی هغه څه چې مثلا زموږ په ذهن کې راځي او هغه څه چې مثلا په ټولنه کې ګورو هغه د قلم په ژبه یا هم تورو د کاغذ پر مخ یې ولیکو نو بس ستاسو ځواب به دا وي چې دغه دواړې برخې پکې شاملې دي څه هم دغه د ټولنې ناخوالې خصوصا د افغاني ټولنې ستونزې مشکلات تیرو کلونو جګړې نو دغه او یا هم نور زموږ خپله هغه علاقهمندي له ماشومتوب څخه د کورنۍ د پلار د ورونو د خویندو نور د ترونو نو الله پاک دې وبخي زموږ شهید نیکه د هغه لیکلي آثار چې اوس خپله منځ کې نشته دی خو آثار یې موږ سره منځ کې پراته دي ګورو یې لولو یې خوند ترې اخلو نو دغه ټول هغه څه و چې د دې لامل شو چې موږ هم همدغه کاروان سره یو ځای شو که څه هم هڅه به مو ډېره وړه وي خو بس پیل مو کړی دی توکل په خدای ډېره مننه پردېس صاحب فکر کوم چې ستاسو پلار عرفات پردېس هم لیکوال دی او بابا مو هم لیکوال و لکه څنګه چې یادونه مو وکړه نو تاسو هم غواړئ چې د دوی په پل باندې لاړ شئ انشاءالله بس هغوی خو به ډېر څه کړي وي ډېرې هڅې کړي وي موږ هڅه به وړه وي خو حداقل هغه رهنمایي هغه لارښوونې چې موږ ته کړي دي غواړو په همغه لار باندې لاړ شو او دا یوه نیکه لار ده انشاءالله دوام به ورکوو ورته پردېس صاحب نامخدا ځوان لیکوالې زه په ټولنیزو رسنیو کې تاسو څارم په ځینو سایټونو کې ستاسو لیکنې خپرېږي چې پښتو ته یې ژباړئ او ډېرې ښکلې په ارواپوهنه کې هم ډېرې ښکلې لیکنې را ژباړئ او سایټونو ته یې پورته کوئ په ژباړې کې کافي تجربه به طبعا لرئ راځو دې ته چې د پښتو ژبې د ژباړې د روان بهیر څنګه دی څنګه یې ارزوئ تاسې مننه کور ودان څراغ صاحب په ټوله کې باید ووایم چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول پښتو ادبیاتو کې د ژباړې بهیر خورا
په چټکۍ سره او واقعا زه ورته خوشبینه یم او په نیک فال یې نیسم. ډېر ښه ډېر منظم روان دی واقعا چې په دې کې د لیکوالانو ځوانو لیکوالانو ژباړونکو نه نیولې تر پخوانیو چې هغه اوس ژوندي دي دوی ټول او همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو د ژباړو مرکزونو د رسنیو په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو ټویټر فیسبوک فعالینو د دوی ټولو رول پکې رغنده دی او په ټولیز ډول باندې ووایم چې ډېر ښه روان دی خو څه ناهیلي هم شته. هغه دا چې له بده مرغه چې دا ما په نورو ځایو کې ملګرو سره په خپلو شخصي مجالسو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې دا ملګرو سره شریکه کړې چې هغه د داسې یو مرکز نشتون دی چې دغه ژباړونکي دغه لیکوالان که هر څومره دي که په هره پیمانه دي که په هر لیول کې دي چې دغه دوی حد اقل یا ثبت و راجستر غوندې شي هغه تشویق و هڅونه په هر صورت باندې هغه ستونزو برخه کې ورته کار وشي. یوه ستونزه چې کیدای شي تاسو ورته متوجه شوي یاستئ فکر کوم خو دغه نږدې کلونو کې د صوفي په نامه یو ناول و یو ملګري پې کار شروع کړی و هغه ژباړلی و له بده مرغه چې له هېواده بهر یو بل ورور هم په دې باندې کار شروع کړی و. نو په یو کتاب باندې په یو وخت کې 2 انرژي مصرف شوې له بده مرغه. که دلته یو منظم سیستم یو منظم چوکاټ یو منظم څه وی نو داسې ستونزه به نه رامنځته کېدله. خو خوشبیني شته څو ځلې ملګرو سره چې ناست یو د خبرې مو سره کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت هم څو ځلې ژمنه کړې ویلي دي چې موږ غواړو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو حد اقل داسې یو ډیټابیس یو منظم سیستم موږ رامنځته کړو چې دغه ستونزې د تکرار لپاره په راتلونکي کې مخنیوی وشو کړلی. نو په ټوله کې ستاسو ځواب کې باید زه وایم چې د ژباړې بهیر په خورا چټکۍ او په ښه ډول باندې روان دی او هیله بښونکی دی. نو امیدواره یم ورته انشاءالله چې دغه راتلونکي کې دغه کومه موجوده ستونزې چې شته دغه هم له منځه لاړې شي او د پای ټکی ورته کېښودل شي. کور ودان پردېس صاحب په 1990 کال کې چې اوس 97 دی تقریبا له 200 زیات کتابونه پښتو ژبې ته راژباړل شوي وو. همدغه راز دغه سږ کال هم نامخدا د تاسو خبره موږ په نیک پال باندې نیسو که نه چې ځوان انرژي مو لګیا ده او د دغه برخې لپاره کار کوي کتابونه راژباړي په دې هیله چې لا زیات کار وشي او تر څو زموږ ژبه زموږ کلتور زموږ فرهنګ غني شي. بل د دې یادونه کوو چې موږ په دې هڅه کې د خپلو ادیبانو شاعرانو لیکوالانو دغه غوښتنه چې بار بار زه چې هر کله ما دلته کوم استاذ مشر لیکوال سره ما شریکه کړې ده دوی د اطلاعات او کلتور وزارت همداراز علوم اکاډمۍ نه دوی ناهیلي ښیي. نو انشاءالله چې دغه غږ به موږ تر هغوی پورې به رسوو. زه په دې هڅه کوم چې وزیره صاحب سره حسینه صافۍ سره یو خپرونه ونیسم او دغه د خپلو ادیبانو لیکوالانو دغه غوښتنې ورسره شریکې کړم. ډېره مننه پردېس صاحب. راځو دې ته چې دغه روانه ژباړه مو ستاسو په اند باندې څومره مسلکي ده؟ خپله ژباړه مې بله ممکن پښتو ژباړه درته ښیم ستاسو په اند باندې د یو ژباړونکي په صفت باندې څنګه ده څومره مسلکي ده؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړله او مهمه پوښتنه مو وکړه. فرق کوي زما په نظر باندې ژباړونکي ماشاءالله ډېر دي خصوصا هغه ژباړونکي چې په دغه وروستیو 1800 کلونو کې راټوکېدلي دي په مختلفو ولایتونو کې د هېواد په ګوټ ګوټ کې له هېواده بهر. نو دا واقعا هغه که څه هم ما مخکې یادونه وکړه ستونزې ډېرې دي خو باوجود د دومره ستونزو دوی توانېدلي دي هڅه کوي او هغه سیستم یې روان کړی هغه کاروان نه شاته نه دي پاتې شوي. یو وخت به موږ دا خبره کوله چې د پښتو برخه کې چې کله موږ ننوځو انټرنیټ کې ګوګل کې غواړو معلومات ولټوو له بده مرغه چې هېڅ نشته نور هغه د کتابونو چاپ مسله به یو خواته پرېږدو. خو اوس زه په ډاډه توګه تاسو ته ویلی شم چې پښتو ژبه تاسو کولی شئ د ګوګل لارې د انټرنیټ لارې له مختلفو که هغه مثلا که مختلفې برخې دي فیسبوک دی ټویټر دی یوټیوب دی همدارنګه ویب سایټونه دي نو پاڼې دي فیسبوک پاڼې دي نو ورو ورو مخ په غني کېدو ده. نو راغله د کروالي په خاطر چې څومره په منظم سیستم باندې د دې ځواب به ستونزمن وي دا به پرېږدو د اطلاعات او کلتور وزارت ته زموږ مشرانو ژباړونکو ته چې زه په لنډ ډول یادونه کولی شم ووایم چې
هغه لیکوالان چې مثلا زموږ مشران دي لاره مخکې روان دي موږ ورپسې یو لکه استاد زبیر شفیقي دی خدای پاک دې ډېر عمر ورکړي خدای پاک دې ژوندی لري همدارنګه استاد حبیب الله رفیع دی نور تکړه ژباړونکي دي لیکوالان دي دا قضاوت به موږ هغوی ته پرېږدو دا به ستونزمن وي چې مثلا زه ووایم چې په کوم لیول کې موږ روان یو خو دغه څه رقم چې موږ روان یو دغه که همداسې تشویق شي وهڅول شي او ستونزې ورته په ګوته شي چې دغه ستونزې تکرار نه شي نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به داسې کلمه به موږ په ژبه نه راوړو چې موږ ووایو موږ له کاروان څخه وروسته پاتې یو نو موږ ډېر ښه روان یو او دا قضاوت به پرېږدو مشرانو ته او بنسټونو ته هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کوي خو نه موږ دا د پخوا په پرتله کار شوی دی او ځوانان لګیا دي ستاسو په شان ځوانان لګیا دي او ژباړې کوي او همداراز پښتو ژبه هم نامخدا د پخوا په پرتله چې لومړی وختونو کې څو کاله مخکې چې پښتو ژبه ګوګل ته دننه شوه هېڅ څه پکې نه و خو اوس نامخدا کار کېږي ځوانان لګیا دي لیکنې اثار ورپورته کوي ویبسایټونو کې نشته وي پردېس صاحب د اوس وخت کې د ژباړې مرکزونه جوړ شوي دي دقیقا د ژباړې مرکزونه جوړ شوي دي هلته مو ځوانان د قلم خاوندان لګیا دي پښتو ژبې د ژباړې کې دي دغه ژباړه زموږ دغه مرکزونه د پښتو ژبې باندې په ځوانانو باندې څومره ښې اغېزې کړي دي بالکل خپل هغه خورا اغېزمن دي دا په ځانګړي ډول باندې یادونه باید وکړو افغان رایټر یا افغان لیکوال همدارنګه نور ځینې بنسټونه دي چې په دې برخه کې کار کوي دا خورا اغېزمن دي او هغه خپل تاثیر لري دوی په ځانګړي ډول باندې د ژباړې اړوند همدارنګه د لیکوالۍ اړوند ځینې ځانګړې ورځې دي چې هغه لمانځي سیمینارونه دي د علومو اکاډمۍ سره په دې وروستیو کې د افغان لیکوال بنسټ مشرانو د علومو اکاډمۍ سره ځینې تفاهم لیکونه تړون لیکونه سره لاسلیک کړل چې دا خورا ګټور دي یعنی دا مطلب دا چې د شخصي او دولتي بنسټونو ترمنځ هغه واټن چې وو هغه ورو ورو مخ په ختمېدو دی او دوی خپل تفاهم ترلاسه کوي نور هم نږدې کېږي چې په دې برخه کې هغه شته ستونزې له منځه یوسي نو دا خورا ګټور دي په ځانګړي ډول باندې چې زه خپله افغان لیکوال سره ډېر نږدې پاتې شوی یم تقریبا یو 3 میاشتې 3 نیم میاشتې هلته د هغوی د لارښوونو ترڅنګ ما خپل کار مخ ته بیولی دی نو دا خورا ګټور دي او هلته ډېری ځوانان راځي خپلې تجربې شریکوي هغوی ځینې کورسونه لري ژمني او اوړي کورسونه لري چې د هغې له لارې ځوانان ورځي هلته مثلا که څوک محصلین دي یا هم په دولتي ارګانو کې شخصي ارګانو کې کار کوي علاقمندي لري دوی کولی شي چې په آنلاین ډول باندې هلته نوملیکنه وکړي ورشي هلته په ډېر مناسب بیې سره فیسونه ورکړي هلته خپل هغه د ژباړې او د لیکوالۍ ځینې هغه مشکلات او ستونزې چې دي هغه حل کړي نو په ټوله کې ویلی شم چې دا خورا ګټور دي او باید وهڅول شي تشویق شي ملي پانګوالو ته پکار ده دولت ته پکار ده چې د دوی ملاتړ وکړي او ویې هڅوي او هغه کومې ستونزې چې دوی لري دغه ستونزې حل شي کورودان ډېره مننه د بریالي ژوند 209 رازونه دغه ستاسو نوی چاپ شوی کتاب د پردېس صاحب تخنیکي همکار سیر وایي هارون جان وایي چې ولنډه شان دمه اخلو څنګه مو خوښه ده دمه به اخلو بېرته به راوګرځو مهرباني قدرمنو لیدونکو ورځو لنډه دمه لرو له دمې نه وروسته بیا هم له تاسو سره یو ملتیا مو غواړم د ژوند صحرا ته مې د مینې بادیوه راوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې او زما نصیب زما د جنگ او جهاد دغه برخه زما نصیب زما د جنگ او جهاد دغه برخه چې خپله توره مې په خپلو وینو سره راوړې د ارواښاد صابر صاحب
څو بیتونه و چې تاسو سره مو شریک کړل. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د ادب زار خپرونې د دې ونې مېلمه مو ځوان لیکوال او ژباړن محمد عزیز پردېس دی. پردېس صاحب په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. مننه، هیله کوم څه خبره نشته. ژوندی اوسئ. پردېس صاحب په داسې هیواد کې ژوند کوو چې ذهنیتونه مو جنګونو ډېر خراب کړي دي او د هیوادوالو لپاره مو پکار دي چې قلم خاوندان مو څه ورته وړاندې کړي. دغه روانې چارې د دوی د ژوند باندې باید څومره اغېز وکړي تر څو دوی لوست سره دوی د یو ښکلي ژوند سره اشنا کړو. قلم خاوندانو ته مو څه پکار دي؟ بالکل همغه شاعر لیکوال وی د ټولنې انځورګر وي، یعنې هغه ستونزې څه چې وي دوی د قلم په ژبه راخلي او ټولو ته یې وړاندې کوي، ټولنې ته یې وړاندې کوي. نو بالکل لیکوالانو ته، ژباړونکو ته پکار ده چې د ټولنې هغه ستونزې، هغه مشکلات او هغه خنډونه را په ګوته کړي، لومړی پیدا کړي چې واقعا ټول خلک ترې رنځ وړي او بیا د قلم په ژبه نورو ته وړاندې کړي، که هغه د نظم له لارې وي او یا هم د نثر له لارې. نو تر ډیره بریده او له نیکه مرغه چې ځوانو لیکوالانو، پخوانیو لیکوالانو دا کار کړی دی او کوي او پکار ده چې همدغه روان بهیر ته دوام ورکړي، هڅه وکړي چې هغه څه ستونزې چې دي دوی د قلم په ژبه راواخلي. ژباړونکو ته پکار ده چې هغه ستونزې، هغه مشکلات چې زموږ ځوانان همدارنګه د ټولنې مختلف اقشارو سره مخامخ دي، د قلم په ژبه یې راونغاړي او ویې لیکي. زه یو یادونه غواړم په دې برخه کې وکړم. ما ډېرو ځایو کې ویلي دي چې ما نه یو چا پوښتنه وکړله چې دا د ارواپوهنې اړوند څوک چې په دغه برخه کې کار کوي، هغه کسان چې دې برخې ته کتابونه لیکي، ژباړي یې، دا څنګه مثلا کتاب کله کتابتون ته رسېدلی نه وي، یو څو لنډې ورځې پرې وتلې نه وي، نو کتاب وخته خلاص وي. بیا مې ورته ویلې مولې موږ او تاسې تقریبا څه کم 4 لسیزې د جګړو سره مخ وو، موږ د ارواپوهنې له اړخه له مختلفو ستونزو سره مخامخ یو. نو معمولا په دې برخه کې چې کار کیږي، که هغه مثلا خپرونه ډکیږي، کتاب لیکل کیږي، یوه څېړنه کیږي، نو د لیدونکو، د خلکو له خورا مثبت غبرګون سره مخ کیږي او لولي یې، وایي یې. همدارنګه د استاد شرف الدین عظیمي، ځینو نور استادان او نور هغه په دې برخه کې چې فعالین دي، کار کوي، د دوی هڅې د ستایلې وړ دي او دوی ته پکار ده چې همدغه بهیر ته دوام ورکړي، ځکه زموږ ټولنه ورته ضرورت لري. کله چې استاد شرف الدین عظیمي راځي یو ټلویزیون کې یوه خپرونه نیسي، هغې خپرونې ته په ډیری شمېر ځوانان او پیغلې منتظر وي چې هغه واوري، مسیجونه ورته کوي، اړیکه ورسره نیسي، وخت ورسره اخلي چې موږ څنګه کولی شو له تاسو سره وګورو. نو دا هغه څه دي چې موږ ته دا جوتوي چې زموږ ځوانان په دې برخه کې ډېر هغه ته ضرورت لري، دوی دې برخه کې باید کار وشي، سیمینارونه ونیول شي او د دغه خلکو او د نورو خلکو ترمنځ چې مثلا کوم واټن دی، دغه واټن له منځه ویوړل شي او بس پکار ده چې هغه کوم برخه کې چې مثلا موږ ضرورت لرو، چې ما مخکې یادونه وکړه د ارواپوهنه ده او اړوند نورې چارې دي، په دې برخه کې نور هم کار وشي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. ډېره مننه. یعنې کولی شو چې دغه ځپل شوي ذهنونه د کتاب او د لیک په مرسته باندې موږ جوړ کړو. دقیقاً. خوشحال اوسئ. پردېس صاحب، د بریالي ژوند 209 رازونه ستاسو چاپ شوی کتاب دی، درته مبارک دی وي. مننه. کور ودان. مهرباني تاسې راواخلئ او قدرمنو لیدونکو سره به هم شریک کړو. په لنډه کې که په دغه کتاب باندې راته رڼا واچوئ چې دغه کتاب د څومره وخت کې بشپړ کړ او موضوع یې څه ده، مهرباني دا به تاسې لیدونکو وپېژنئ. مننه. بس د بریالي ژوند 209 رازونه په ورځنیو چارو کې د بریا ارواپوهنه، دا هغه کتاب دی چې د مختلفو ویب سایټونو، د نړۍ مختلفو بریالي مدیرانو، لیکوالانو، پانګوالو هغه تجربې، هغه لاسته راوړنې، هغه خبرې دي چې ما له مختلفو ویب سایټونو له انګلیسي او دري ژبې څخه راټول کړل او دا ما د مسلسل ډول باندې له یاران ویب سایټ څخه په اونۍ کې 2 ځلې 3 ځلې به دغه رازونه مثلا په مختلفو برخو ویشل کېدل او خپاره کېدل به. دا مختلفو ما ته ځینو ملګرو دوستانو لارښوونه وکړه د ټولنیزو رسنیو له لارې. زه یې وهڅولم، ما ته یې ولیکه چې دغه د یو کتاب په بڼه راټول شي، دا به ډېر ښه وي. نو همغه و چې دا مې ټول راټول کړل او د یو کتاب په بڼه مې برابر کړل
نو بیا همدارنګه په استرالیا کې میشت افغان تکړه څېړونکي لیکوال ډاکټر استاد لطیفیات هغوی پرې لیکنه وکړه. د کابل پوهنتون استاد عطا محمد میاخیل او تکړه ژباړن باید یادونه وکړم استاد عطا محمد میاخیل هغه څوک چې زه یې وهڅولم، یعنې داسې وخت و چې ما به یو پاراګراف غوندې یو څه به مې ولیکل، ما به ولیږل استاد ته، استاد به راته په ډېر ورین تندي دا به یې ایډیټ کړه او بېرته به راولېږل چې تی کولی شي خپاره کې ډېر منظم. نو دا هغه ټول هغه څه و چې بیا راټول هم کړو د کتاب په بڼه. نو کتاب په جلال آباد کې د ګودر کتاب خپرنځي همدارنګه باید مننه ترې وکړم ښاغلي صادق الله صادق او عزت الله ځواب د هغوی له لوري چاپ شو او بس د چاپ په ګاڼه سینګار شو. اوس لیدونکي مینوال کولی شي چې د هېواد په ګوټ ګوټ مختلفو کتابخانو یې ترلاسه کړي. په ټوله کې هغه لنډ پیام کې زه درته ووایم چې د دې کتاب هغه هدف و موخه یې څه ده، موږ څنګه کولی شو په ورځني ژوند کې، که هغه مثلا سیاسي برخه وي، هنري وي، ادب وي، مختلف نو حتی هنري او حتی دیني هم په دې برخه کې هغه د ژوند بریالي رازونه دي مثلا چې بریالي مدیرانو بریالي لیکوالانو شریک کړي دي او هغه په لنډه توګه چې له لومړۍ شمېرې نیولې تر 209 شمېرو پورې ما رانغاړلي پښتو ژبې ته په ساده ژبه باندې. نو مینوال کولی شي ویل ولي او ترې ګټه واخلي. ډېره مننه. پردېس صاحب څنګه د خوښه ده چې د 209 د بریالي ژوند 209 رازونو کتاب یو راز له لیدونکو سره شریک کړم. په کتاب کې لیکل شوي دي 52 راز د بریالي کسان تل پاک وي. ښه ده چې ورزش وکړئ، خو داسې هم نه ده پکار چې سر او کار مو درنو ورزشونو سره وي او همکاران مو د ورځې په اوږدو کې ستاسو د خولو له بوی څخه له تاسو نه په تېښته وي. هارون جان د ناستې خپرونه تخنیکي همکار مو د خپرونه ثبتوي، دی هم ورزشکار ده، ده ته یو ښه راز دی. فردي پاکوالي ته مو په پټ ډول پاملرنه وکړئ، نوکان مو په یوازیتوب کې اصلاح کړئ. ډېر ښکلی کتاب دی، د 209 رازونو کتاب دی، د بریالي ژوند کتاب دی. کولی شئ چې تاسې هم دغه کتاب ولولئ او په ورځني ژوند کې ځینې ګټه واخلئ. پردېس صاحب راځو دې ته چې ادبي بهیرونو کې ادبي سیمینارونو غونډې کې ګډون کوئ او که نه؟ مننه. د پخوا په پرتله شمېره به یې کمه شوې وي، ځکه پخوا کله چې د پوهنتون دوران و محصلي وه هغه وخت کې کندوز کې چې و نو دا د ګډون شمېر مو ډېر و، یعنې حد اقل په اونۍ کې به مو خامخا په یو هغه کې ګډون کوو. خو اوس هم کله ناکله وخت ورکوو ورته، خصوصا پنجشنبهیي او جمعې ورځ که ځینې پروګرامونه برابریږي نو هڅه کوو چې ورشو ورته. نو په کندوز کې چې و هلته مو دغه د ونډې اخیستنې او د ګډون هغه مو ډېر و، چون مصروفیت دومره ډېر نه و. نو اوس مصروفیتونه ډېر دي، نو اوس که په میاشت کې یو ځل برابر شي ګډون وکړو. دلته اکثرا په کابل کې خوشحال بابا فکري بهیر ته ورځم چې هره پنجشنبهیي او وروسته له غرمې دوی برنامه لري، هلته مختلف لیکوالان راځي، د هغوی تجربې څخه ګټه اخلو. نو اوس له بده مرغه باید ووایم چې د مصروفیتو له امله دغه شمېره راټیټه شوې ده، خو ورځو نه ورسره نه کوو او ګډون پکې کوو ځکه چې هغه ګټه یې هغه چا ته معلومیږي چې پکې ګډون کوي. کور ودان راځم همدې ته چې دغه بهیرونه دغه غونډې په ځوانانو باندې څومره مثبت اغېزې کوي. بالکل په کندوز کې چې کله موږ هلته وو د پسرلي کلتوري او ادبي ټولنه چې تقریبا شاوخوا 18 همدغومره 18 کاله کېږي هلته فعالیت کوي، ورسره پردېس کلتوري او ادبي ټولنه، ځینې نور بهیرونه، د هغوی منظمې غونډې دي، چهارشنبې، پنجشنبې او همدارنګه ځینې مهمې ملي ورځې د کتاب اړوند، د لیکوالۍ اړوند ځینې ورځې دوی لمانځي، هلته ځوانان راځي. هلته ما داسې ځوانان ولیدل چې په لومړۍ ورځ کې به دوی راتلل، هغه سټیج ته به چې دوی راتلل نو ډېر به ستونزمن ورته تمامېده. خو اوس یې ماشاءالله زه ګورم د هغوی لیکنې ډېرې ښې شوي دي، په د ډېرو کسانو په مخ کې راځي، راڅرګندېږي، ویناوې کوي، خپل هغه لیکلي څه چې وي، که هغه نظم وي، که نثر وي، وړاندې کوي یې پرته له ډار او ویرې له یاده چې د تحصیل لاندې راشي. نو دا خورا ګټور دي او دا باید دوام ورکړل شي. او زه هغه ځوانانو ټولو ځوانانو ته چې مثلا غواړي په دغه برخه کې لا پرمختګ وکړي بلنه ورته ورکوم چې حد اقل په اونۍ کې
نیم ساعت په اونۍ کې 1 ساعت وخت دغه بهیرونو ته ورکړي لاړ شي، ورته غونډو شي کې د ګډون او وکړي. ګډون دې وکړي نو دا خورا ګټور دي واقعا. ډېره زیاته مننه پردېس صاحب د بهیرونو د دغو غونډو له مینهوالو همداراز چې په ما باندې اغېزه کړې ده دا د همدغو غونډو بهیرونو او زموږ د استادانو برکت چې دې ځای ته رارسېدلي یو. پردېس صاحب کور ودان ډېره زیاته مننه او واقعا پردېس مې یوه مننه بله کوو چې زموږ خپرونې ته کتابونه راوړي دي کور ودان. د ادبزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده د نورو لیکوالانو ادیبانو تر څنګ غواړو چې ستاسې یو پیغام هم له ځان سره ولرو دا پیغام لیدونکو سره هم شریک کړئ مهرباني. پای ته تاسو لاړ شئ کومه چې سپینه پاڼه راووته هغې کې خپل پیغام لیدونکو سره شریک کړئ. خدای وکړي چې ماته ورقه پاتې وي نو نه انشاءالله شته شته ده. بس دې ځای کې د یو لنډ پیغام ولیکه لیدونکو سره سمه ده لیدونکو سره هم باید شریک شي. باید شریک شي. دا بس ستونزمن مې ګوره صحیح شم داسې مهرباني لنډ پیغام. مهرباني بس باید لاسلیک کوي باید ولوستل شي او ولوستل شي پیغام باید لیدونکو سره هم شریک شي. لیدونکو سره بس پوښتنه پیدا شوي چې دا څه ولیکل شول که نه مهرباني ورسره شریک. مننه. بس ما خو داسې لنډ ولیکل چې د ادبزار خپرونه د ځوانو او مشرانو ادیبانو ترمنځ واټن یې له منځه وړی دی او باید ووایم چې تر یو ځای دغه واټن له منځه وړی دی. نو بس همدغه لنډ پیغام دی. نو دا څنګه چې دلته مثلا مشران هم راځي کینی کشران هم راځي هغه خپل تجربې شریکوي نو په دې توګه زه تاسو ته ویلی شم چې واقعا د ادبزار خپرونې دغه واټن له منځه وړی دی او زه په ځانګړي ډول له تا څخه مننه کوم چې دغه واټن مو له منځه وړی دی. نو بس همدغه پیغام دی. ډېره زیاته مننه پردېس صاحب چې خپرونې ته راغلې او موږ ته مو خپل وخت راکړ او همداراز کتابونه مو هم موږ ته راوړل. مننه. کور ودان خیر ویسئ. بس په لنډه کې باید ووایم چې له تاسو څخه او د خپرونې د ټولو همکارانو څخه مننه کوم چې موږ ته مو بلنه راکړه او د دې په هیله چې انشاءالله بیا راشو او د نورو لاسته راوړنو کور مدن. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم ګېډۍ ګډي ګلونه مننه. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم په پاک او بخونکي څښتن تعالی مو سپارم. ښه او بریالي اوسئ. الله مو مل شي.